زه یم آسماء اخلاص او ما سره دی جعفري کسبګر. تاسو ډېر زیات هرکلي او بخیرالي وایو. ډېر زیاته مننه خوراکې چې تاسو دومره خپل دا قیمتي وخت زموږ لپاره مختص کورالی نو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. جعفري د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ یعنی جی موږ خو بیسیکلي چې اسدي ضلعې سره تعلق ساتو الحمدلله به دا قصب کوو او جی او به شکر دی روان یو پکې جی. ښه نو جعفري دغه کسب د څومره ټایم نه کوي؟ یعنی جی دا که تاسو زه ویم نو دا لکه د ډېر وخت نه زموږ دا قصب را روان دی لکه زه رکوټ یو ماشوم وم چې ما مې خپل پلار سره دیګ ته دړه ورباندې کوله که نه نو هغه وخت نه چې کوم دی زما دا قصب شروع دی والحمدلله زده کړی دی او قوم خوشحاله ساتو نو دغه څنګه خپل کار دی جی. نو دغه کسب چې دی دا پلارنی نیکنی دی او که نه صرف تا سټارټ اخیستلی دی؟ نه نه دا خو جی لکه قصبګر خو داسې چې لکه دا پدري قصب وي که نه لکه زما نیکه دا د هغه نه بیا زما پلار ته راغی بیا الحمدلله ما شروع کړو زما نه پس زما بچي دي او د بچو نه پس بیا د هغو بچي شي نو شکر دی موږ پیړۍ په پیړۍ قصبګر را روان یو. ښه جی نو په دغې کسبګرۍ کې تاسو ته څه مشکلات شته دی؟ یعنی جی ځکه تاسو ته ووایم نو ټول نه زیات مشکلات چې کوم دي دا موږ ته دي دا نه پرایم منسټر ته شته دي دا نه د علاقې خان ته شته دي ټول نه زیات مشکلات موږ ته دي جی. هغه څنګه؟ جی خبره به زه داسې وکړم چې موږ چې کله قصب کار کوو نو که ګرمي نو موږ دیګونو ته ناست یو پاخه وبې که یخني مړې اوس اعلان به کوو لکه مطلب چنې ته به نه ګورو ځان به جومات ته رسوو که خادي نو ستونو کارونه به ګرځو نو جی زموږ ډېر سخت کار او ډېر مشکلات دي که زموږ خپل مړي شوي موږ په ځای پرېږدو لکه دا خبره درته قسمیه وکړم خو موږ د بل مړي ځان رسوو او بس قصب کوو نو مشکلات ډېر شته خو لکه نه وایو او دلته تپوس د چا نه کوې نه د خپل مړي له ولې نه ځي په هغې کې ګټه نه وي فایده نه وي په دې ګونو کې او که نه دغسې بله خبره ده؟ نه جي نه دا داسې کار شو زموږ په کلي کې یو خان و نوم به یې نالم میډیا ده زما خپل تره وفات شوی و نورالدین زنګي خدای شته هغه نیم تلي مړم شو خخم کو خو هغه خان یو شرابي رور مړ شو او هغې له ځکه لاړم چې بیا مې وایي بیا مې ټاکئ ځوړندی یم او زموږ تپوس څوک شي. ښه یعنې تا زړه دومره دردېدلی دی؟ سوځېدلی یم کړېدلی یم نړېدلی یم. معاشره خو هم تاسو ته داسې سم نظر نه کوي؟ او جي په درانه سترګه څوک نه ګوري لکه د هغوی خوشحالي موږ شاته دیګونه پخو لګیا یو کار کوو که نه خو چې کله د هغوی د خوشحالۍ وخت راشي نو موږ ته هېر یو موږ ته دغه اواز کوي چې قصبګره ټیټ شه او چې کله بیا زموږ د پیسو د ورکړې خبره شي نو بیا چې مستلي بیا زموږ پیسې نه راکوي لکه دومره پورې هغه سپک نظارې کوي موږ په خپلو پیسو پسې ځان له دوه درې جوړې سپلې وشلو که نه نو دا ظلم نه دی؟ جعفري کسبګر واده کړی دی؟ یعنې لکه دا تارونه مه جوړه که نه لکه بیا خفه کېږو او زړه لرو که نه نو مشکلات ډېر زیات ولې کسبګرو سره څوک واده ته نه تیارېږي؟ یعنې جي اوس یو جینۍ راله راکړې وه واده ورځ شپې مې رانږدې شوې زموږ د کلي زمیندار سبزلي نوم یې و د هغه د زوی سره وتښتېده زیاتی یې کړی دی لکه تا وچېړلو خبره ده راباندې وکړه. ښه دا راته ووایه چې په دغه کسب کې قرضې مرضې به تاسو باندې وي یا څوک مو قرضدار شته دی؟ سره کافره دې حرامه شي چې په ما لګوي د کلي د خان نه واله تر د غریبه پورې او د غریب نه واله تر د مسکین نه پورې ټول زما قرضداري دي. زه ستا په دې شیشه باندې دا خبره ده خلکو ته کوم چې کوم قرضدار یوري یو پردول دی یو بیدولا دی یو استاد اکبر دی یو قدرت الله دی دوی نه تپوس وکړه
یو نیا مړه وه رنګ یې راپسې کړو دیګ مو ته فوښ کړی نن ورځې پورې پیسې رانه کړې هغه نیا خوري ریم شوه ښه د اووم کال دی ښه دا چې کوم قدرت الله دی د ده ماشوم سنت کړی مې خوشحالي وکړه هغه پیسې هم ورته پاتې دي دغه نور دوه چې کوم دي د یو تره مړو هغه پیسې هم ورته پاتې دي یو د زوی واده و نو په دې کسب کې تاسو دیګونه هم پخوئ او که نه نور کارونه هم پکې کوئ څنګه تاسو اوس د سنت خبره وکړه یاره جي موږ الحمدلله ډېر کارونه کوو کله که زه تاسو ویم لکه د واده شرطونه د غم اعلانونه ورسره سنتونه ورسره اجامتونه مختلف قسمه مطلب دا چې کوم کارونه دا ټول شکر زه کوم او لکه دا زمونږ خانداني کار څومره دیګونه د ورځې پخوئ دا خو جي په دې باندې ډیپینډ کوي که نه زه تا خبره ایکچولي زه به داسې وکړم که نه ما سبق ویلی دی دا ډیپینډ آن ویډینګ ډیپینډ آن ډیتو ډیپینډ آن سنتو دا په دې باندې کوي چې لکه مطلب اوس یو کس چې موږ له کوم اډر راک کنه چیرې زما د زوی د دوبۍ نه راغلی موږ ته شل دیګه پکار دي موږ هغې مطابق بیا لکه مطلب دیګ ورته تیارو کنه اوس یو کس چې مطلب هغه غریب دی او مطلب زوی یې کوم دی مطلب لکه و چې واده راغلو کنه هغه ته دوه درې دیګه پاخه کړو نو مطلب ډیپینډ آن غریبي اینډ خاني ښه تاسو د خانۍ او د غریبۍ خبره وکړه نو د خانانو په مړي کې او د غریبانانو په مړي کې څه فرق کوئ تاسو یاره غریب خو د خدای نور هم ذلیله کړي د خو موږ لړۍ شین کړو زارېږه خو د خان نه لکه خو موږ ته پته لګي چې الرېډي شرابي او ګناهګاري لکه دا دنیا خو لکه مطلب ښه شوه خو هغه دنیا ګډه وډه ده خو موږ ښه شو تاسو څنګه ښه شئ دوکه ورسره وکئ نه جي په دې کسبګر به دوکه نه کوي موږ جي داسې کار وکړو چې کم دیګونه موږ پاخه کړو هغه کې له شلو روپیا موږ ته سیوا میلو شي که موږ دې خوا چې کوم د غریب هغې ته وګورو نو په هغې کې پیسې هم نه وي هغه څه خدای وایي څنګه چې کوم دی بیا موږ وګورو نو غرق شي دا چې کوم دی موږ د خان هغې ته وګورو نو هغې ګوره موږ ته اسقاط میلو شي په هغې کې چې کوم دی موږ ته د روجي پیسې میلو شي په هغې کې به ته موږ دا ووایو چې یاره موږ له ختم نیسو که نه چې خدای وبخي که نه نو تقریبا په یو مړي کې الحمدلله اویا اتیا زره او د غریب هغه کې شپږ نیم سوه شپږ نیم سوه دونه فرق دی دونه فرق ته به هغه سوچ وکړه نو زه به هغې ته خوشحالېږم خدای د خانان ټک وشترې کوي او غریب د خدای پاک ولې نور عمر دراز کوي د خانانو په مړي کې اتیا زره د غریبانانو په مړي کې شپږ سوه نو دا راته وایي چې په دې کسب کې تاسو دوکې کوئ دا خلک دوکه کوئ یا مو کړي دوکې یاره جي زه به ته خبره وکړم لکه تاسو موږ ټول رازونه هلې که نه داسې کار شوی و نوید عالم خان وفات شوی مراد عالم خان رور دی بس ما هغه جیبونو کې پیسې میسې ووالې که نه اوس داسې 12 بجې دي د شپې سترګه مې وارلې اوس نوید عالم خان په خوب کې وینم چې سپینې جامې چولیا کفن دا نه چوکا دا ورته ویې لکه دیګونو کې څو والي جعفریه سترګې مې بیدارې شو څه ګورم چې نه ګورم نوید عالم خان ویلا او دا لوی چاړه وه سره دا لوی ډانګ و وی پخه نیغ کېناستم چې نیغ کېناستم وی څو پیسې دي په دیګونو کې والي دي بس سمانه روخلا ساده نه ووته رانه چې کوم دي ووته مړی و ځکه چې موږ خاص که دغه ځای کې تا نه وایي چې په دې خو ما اوس دیګونه پاخ کړي ما ودېږي په یو یو دی کې 2000 صفا مې ځکه ویل چې لکه باقي که په تورې رانه سر والي نو لکه دې داسې یو ځای کوله په یو دی کې دې 2000 روپۍ والي ما ودېږي 2000 وي دروغ دي وي مجیا تا ته ده صفا باته نو مې مشر کو وی ولې ما یې ټول عمر تاسو د خلکو نه والي دي که ما تاسو مړي نه والي چلو شو په دې کې چې هغه ګرو دی را پرېښود که نه او دا دی را باندې و او داسې رونی مو غربي چې روږي شم نو کټ نه را پرېوتم خوب مې لیده ښه چې را پرېوتې نو خوب و خوب و بس ډارک په سجده شوم او الله ته مې توبې وکړې ما یې زه بیا په دیګونو کې د مړو پیسې نه وه دا واقع را شوې بیا نه پس مې دوکه نه ده کړې ښه بیا یې دوکه نه ده کړې
دا راته ووایه چې د کسبګرو دا نغري ولې ساړه پراته دي؟ یاره جی لکه تاسو موږ بیخي چې کنه بې پردې کې نو موږ چې خدای پاکه طرفه الله باندې راواچې تران چې کوم دی هغه یو ساعت هم راکړي او نو دا چې راته ته صفا صفا خبرې وکړې که نه یاره خوراکي خبره به ته دا شو کو که نه چې زموږ نه غریب ځکه ساړی چې خدای دغه خادی دغه چې کوم نور یې زیاتې کي که نه خبره دی چې لکه مطلب د هغوی کور کې موږ دیګ پوخ کو که پتیلی د زردوی که غټ وي او که نری نو موږ خو به د کور ته وړو نو چې زه په نغري کې خپل پاخه کړم هغه پرې د پاسه راوړم نو دا اسراف نه شو نو څومره دې وړی؟ یاره څومره به وړی که نه؟ الحمدلله زما په ګاونډ کې تقریبا یوه شګفته ترور ده یو زرینتاجه ده یو قمرګله ده او یو زرڅانګه ده دا څلور وړه کورونه الحمدلله ما سره آباد دي دونه چې راوړم کې هغوی هم شکر دی نغارې اوسه پورې مړ دی لمبه کړې نه دي لمبه کړی نه دی دا نو دا زیاتې نه دی؟ نه نه دا خو لکه مطلب حق دی حق به نه راوړي نو جعفري مینه کړې ده او که نه؟ خوراکۍ ته نازک تاو نه شېړی زما نه برداشت نه کېږي لکه جعفري کسبګر په مینه کې هم تر دې حده پورې ناکام دی چې یو خوا کسب وخوړو یو خوا د معاشرې تودو سړو وخوړو او بل خوا مینې وخوړو وایي کړی مې قسم و چې به ستا سترګو ته نه ګورم او کړی مې قسم و چې به ستا سترګو ته نه ګورم تا چې ځان سینګار کو خپل قسم ته فکر وړی یم یاره مینه داسې وایي جي یو جنۍ دې کور خوا سره سویده به یې کړی وړه که نه جي ښه جي ښه سهار کې قصب له وتمه کبګیر او ډولچه مې چې کوم دی غاړې ته اچولې وه او داسې راته ښکاري ما به خیر وړی سیدرحمان دې نیا مړه وه ښه داسې داسې ورځ داسې کوم دی نری نری چې کوم دی لړه راالوتې وه سهار شپږ بجې وي ښه एकदम مې په جینۍ نظر شو خزله ورسره وه ډېران ترې راغورځوله ښه بس ما هغه ولیده او هغې زه ولیدم نو مین شوی سره د مینې سترګې وجانګېدې ښه چې ما ولیده هغه جینۍ صبرو نوم یې بس دیګ مې پرېښوده په ځای باندې و د هغې په تکل شو ښه جینۍ چې مې پیدا کړه نو هغه په دې خپه ګوډه وه ځکه وي چا کوله نه که نه ښه صحیح بس زړه خو ورغلی که زړه خو په دې نه دی که چې په چا مې چې که توره ده او که سپینه ده وایي چې لکه مطلب که زړه مین شي نو وي تورو سپین ته نه ګوري او وایي چې خوب چا له وشي نو بالغ ته نه ګوري که نه دا لکه مین خو شوې وه بالغ ته نه ګوري اوس جینۍ معلومات مې کړو هغه په خپه ګوډه وه بیا چې لږ نور ګه راورلمه نو پر یو سترګه چغرم وه ښه داسې بیا کتل که نه خو چې کومه کې خدله غورځونه دې چشمې اچولې وي که ځان د هیروین جوړه کړې وه که نه او اچولې خزله هغه چې ما لږ نور ګه نه معلومات وکړو نو چاړه یم وه چاړه یم ورسره وه که نه ګونګی ښه خو زړه خو ورغلی و مینو اچې معلومات وکړو چې تلیوني سپي ته یو غوږ هم خوړلی ښه لکه سی پکې روغ نه هم پرېښودي نو زړه خو ورغلی و زړه مین شوی بیا چې مې لږ ګه نه معلومات نور نه کړو وکړو که نه تازه یې کاټه او سپوڼې پې و که نه دلته لکه سپوڼې دا ویښته خوړلي خوړلي لکه خو زړه بیا هم ورغلی و زړه ورغلی و ښه ما وی چې لکه جنۍ خو راخپلومه د الله چې څنګه روغ پاتې شوي وو نه نه که نه بل ته خو قصه تا نه ده اورېدلې که نه اصل کې دا یو لاس چې کوم دی ورکوټوالي کې چېرته په ټوکیا لګېدلی و صرف دا ګوتی وه چې ما ته مې اشاره کړو نو دا چل بیا کوو که نه نو ما وی دا د فیسبوک دا لایک جوړېدی نه یې اخیستې دی پوه شوې ځکه چې دا نه وي صرف دا صحیح یره جي
جنې باره کې چې کوم دی مطلب معلومات مې ټول واغشته سبارو او مطلب زړه دې 1800 ټوټې شو. ټوټې خو مطلب هغه کوم لکه روغ او ټوټه نه وه هغه هم داسې وه که نه صحیح. هغوی کډه چې کوم دی بیا په دې یوړه چې دا کومه جنۍ وه سبارو زموږ د کلي کامران نومیالی کو په دې دواړه خپور شلو پوه شوې نو چا راته ویل چې هغه سره وتښتېده نو اوس نه پوهېږم نو ستا په ژوند کې چې څوم راغلي نو ټول تښتېدلي دي یاره جي څوک بس پاتې شوي دي نه چې څوک هم راغلي نو څوک هم نه دي پاتې شوي اوس که ټولو تاسو دې خپله ګډه اخیستلې. که تاسو څوک راته وکتل نو دا په ما غټ احسان وي کوم ځای کې کوم مطلب علاقې وال خلک ستا خوښېږي خیري جي علاقه نه ته څوک چې سره په نوم جینۍ صحیح ده وګوره ستا د معیار خلک بوبو خو چې کسبګر خو کسبګر وي خیر دی کسبګر نه جي اړو ذات دی نه خو چې تا له ښځه بو چې اولاد او نسل مې مطلب مخکې به څنګه ځي ښه زما قصه بچا ده پاتې ته دې سوچ تا کړی دی نه 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 دا خبره ټیک ده لکه دا جعفري کسبګر مړ شو بل کسبګر به څوک وي ما ویل زما اولاد وشي ما ویل نومونه خوښ کړي وو ما یې که جینۍ وشوه انوشه کالک وشو دغه هغه نوم رانڅه ګډوډ شو شودیر دا زما نومونه خوښ کړي وو کوم دي څنګه چې نه راوړل هغې به چې رالیکو نه مطلب ستا په زړه کې ډېر زیات درد دی زما زړه کې ټوله سورې دي خو څه وکړم معاشرې کې تاسو ته یعنې کسبګرو ته معاشره کې د معاشرې خلک کم نظر کوي یاره جي دا به ته دا خبره وکړم موږ د دې علاقې نه دی دا خبره یاد ساته خدمت ډېر وکړو زما والد محترم صاحب په دې قصب کې لاړو نیکه مې لاړو سبا به دا جعفري هم دی انشاءالله نه صبر وکړه دا نه ژوندی یم تا ته ډېره تاجره وایي د خبر ته مې پرېږده که نه نو جي زه دا خبره د خپلو کتونکو ته کوم چې کسبګر هم د الله بندیان دي دې معاشرې له څه کړي که دې کې پخکړې لږې روجي وړي نو هغه په خپل بچي ساتلي خو شکر یې تاسو خادي یې نیمګړې نه یې پرېښې چې کله تاسو خپل دیګونه میګونه پاخه کړئ او هر څه چې کوم تیار شي ستاسو چې دوی 15,000 کېږي نو خیر تاسو 6,000 ورکوئ ځکه چې په واده باندې په لکونو ولګوئ کسبګر ته بیا ملا ماتئ یو دا خبره بل جي فل خوشحالو لی رابلې لکه تاسو صرف دیګونه لا نه ویښتان پې کټ کوئ لکه مطلب په کار دی چې زما نور خاندان چې په دې شادي حال کې دوی سره ناست دي که زه دیګونه پخوم بقای زما پر لور شادي حال کې دوی سره ځکه ناست دي چې یو خو په اور سوځوي چې دې بل لور له خو عزت ورکړي که نه بلکل لکه په سپکه خو به نه ګوري که نه ښکلې خبره ده لکه د دوی زه تاسو ووایم چې په اختر کې دوی دروازې زمونږ قاعدې چې یاره مونږ جوړه موړه به راکړي که نه حرام شته نه کېدله څوکو نه هغه کال چې که نه ما 3 کالو زړه جوړه واچوله په اختر کې په اختر کې دا ځکه دی بیا ټیک وي دی په زړه کې سورې شته سورې دی پکې دی ډېر خفه دی او ډېر زیات دردېدلی او دی معاشرې دردولی دی د کسبګرو ډېر زیات خیال وساتئ دې ته ډېر زیاته مینه ورکوئ دې ته ډېر زیات درناوی ورکوئ ځکه چې دا هم تاسو ښه ساتي او هم د خپل ښه ژوند دپاره خپل محنت او خپل کوشش جاري ساتي او بل دا چې څومره هم کسبګر دي دا ډېر زیات بې ضرره خلک وي او جي منګه او جي که تاسو نوم یاد کړئ جوړاګان موږ دا دواړه طبقې چې کوم دي که نه شکر دی چا ته به ضرر ونه رسو صرف په دې خوا دی خوشحاله وو بلکل همداسې ده ښه دا راته ووایه چې څه پیغام لرې په آخر کې څه پیغام ورکول غواړې چا ده دغې عوامو ته دغې خلکو ته خبره مني خو ورکوم یې که نه ونې نه ورکوم ومنئ خبره ومنئ دی چې کوم پیغام درکوي که نه هغه د زړه نه واورئ او هغه ومنئ زما جي د ټولو پښتنو ته یو پیغام دی که هغه د افغانستان دی که د پاکستان دی خو چې په نوم پښتون او مسلمان دی د نفرتونو نه څه نه جوړېږي یو بل سره مینه وکړئ
یو بل ته درون نظر کوئ، بل خپل نیت پاک ساتئ. که هغه ستاسو رشته داران دي، ستاسو یار دوست دی، د چا په غم باندې تاسو مه خوشحالېږئ او د چا په ښادۍ باندې مه خفه کېږئ، بلکې اس که غړی ورځئ او د هغه په خوشحالۍ کې او په غم کې شریکېږئ. ځکه چې موږ په دې نړۍ کې پښتانه ډېر لږ یو، ډېر کم یو، او چې موږ هم د یو وخت پیوال شروع کړو نو کېدای شي چې ډېر زر د نړۍ د دې نوم نه ورک شو. زمونږ ډېر غټ تاریخ پروت دی، خو نن سبا زمونږ نه خپل رسم رواج کلتور دا هر څه هېر دي. که موږ یو منډه وو نو صرف ځان دپاره وو او د یو بل خپې وو او یو بل لاندې راغورځو. زما دې ټول ته دا ریکویسټ دی که موږ یو بل له ملاتړ وکړو نو کېدای شي موږ ټول په شریکه کامیاب شو. که د یو بل خپې وو نو زموږ چې کوم نور مخالف خلک دي هغه په موږ باندې جابر شي او موږ باندې کوم دي دغه انتې پاسمانده پاتې شو. ډیره زیاته مننه جعفریه چې دومره ښایسته او ګټورې او د خپل ژوند ترخې او خوږې لمحې دې زموږ سره شریکې کړې. په دې کې خوږې نه وي خو بیا هم دا ده چې موږ له وخت راکړو، خپل احساسات او خیالات یې موږ سره شریک کړه. د وخت د مینې خبره وکړه او په مینې کې ډېر زیات دردېدلی هم دی. نو زه به دغه دوو ټکو باندې اجازت واخلم چې سترګې دې وې وتلې نه وې، سترګې دې وې وتلې نه وې چې په مهلت دې لویېدم نه دې غوښتمه، او سترګې زما سترګې دا ستا دي، سترګې زما سترګې دا ستا دي، ما تا ته کله د یارۍ ویلي دي. ډېره مننه. یو ټاپه به در وړاندې کومه. وایي په کلي کې سخته خاموشي ده، په کلي کې سخته خاموشي ده او لالې مې مړ د خلک ما نه خبروي نه، او ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما. او وایي چې د نیمې شپې په کلي راغلم، د نیمې شپې په کلي راغلم، خلک ودو جانان تورې خاورې ونه. ډېره زیاته مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.